په کلي کې به یو غږ و، یوه عجیبه چیغه او کوکه چې یوازې به د شپې وه. کله به چې واورېدل شوه، له اواز سره به یې هغه کلیوال چې ویښ به وو او یا زړې ښځې چې د شپې به ویښې وې، زړه به یې درزا شروع کړه او له خولې به یې ښې راووته. خدای دې خوله له خاورو ډکه کړه. څوک خورې؟ په توره شپه کې به پاڅېده، له نغري به یې ایرې راواخیستې او هماغخوا به یې وشیندلې چې د ګیدړې اواز به ترې راتلو او ورپسې به یې ویل: خوله دې په ایرو بنده شه، خدای دې څوک په ګل هم نه زهیروي. په کلي کې یوه عجیبه عقیده وه: که څوک به مړ شو، ښځې به په خپلو منځونو کې سره غږېدې او ویل به یې: 2 ورځې مخکې ګیدړه وغېده. ما ویل کومه پېښه به کېږي؟ د ګیدړې اواز چې دومره بد او ناوړه و، خو د ګیدړې څېره او لکۍ به کلیوالو ښه ګڼل کېده. اواز یې چې بد شګون درلود، خو څېرې او لکۍ یې د خوشبختۍ زیری هم درلود. که څوک به په سفر روان و او ګیدړه به یې مخې ته تېره شوه، نو په زړه کې به ورته تېرېده چې دا سفر به یې په خیر وي او بېرته به په خیر او په ډکو منګولو راګرځي. د ګیدړې ببره لکۍ هم یو رمز لري. کلیوالو به په موټر، نوي کور او یا بل کوم قیمتي شي پسې تړله چې له بدو سترګو وساتل شي او برکت پکې پیدا شي. چې کله باران وریږي او د باران په شیبو کې لمر راوخیږي، دې خوندورې شیبې ته به کلیوالو ویل چې ګیدړه ودېږي، یعنې په دې ښکلو او رنګینو شیبو کې ګیدړه کوم ګیدړ ته ور ودېږي، ځکه موسم دومره له ښکلاوو ډک دی او د باران هر څاڅکی ځلیږي. جالبه یې دا ده چې په ډېرو پښتنو سیمو کې نر ګیدړ نه بلکې ښځه ګیدړه ډېره یادېږي. هر کار چې کېږي دوی یې ښځې ګیدړې پورې منسوبوي. هو، دا هوښیاره، چالاکه او ځیرکه ګیدړه ده چې د ډېرو کسانو او متلونو ملکه ده. لکه دا متلونه: ګیدړه انګور ته رسېدای نه شوه، ویل تروش دي. د پرته زمري نه ګرځنده ګیدړه ښه ده. ګیدړې ته خپل پوستکی دښمن دی. ګیدړه د نړۍ په کابو ټولو فولکلوري ادبیاتو کې په چالاکه او هوښیاره حیوان مشهوره ده. دا جالب حیوان پښتو فولکلور ته هم نوی رنګ ورکړی دی او په اړه یې ډېرې جالبې کیسې موجودې دي. ګیدړ چې کلي ته د چرګانو په خوړلو پسې له غرو راکوزېږي، د کلي خلک د دوی د ویرولو لپاره سپی ساتي چې چرګان ترې ونیسي. د چرګ، ګیدړې او سپي په اړه دغه کیسه ډېره مشهوره ده. یو چرګ اذان وکړ چې په دې وخت کې یو ګیدړ پرې راپېښ شو. چرګ چې په ونه کې سپور و، ګیدړ ورته وویل: اذان خو دې وکړ، اوس راځه چې لمونځ هم وکړو او ته به امامت وکړې. په دې وخت کې ناڅاپه سپی را پیدا شو. ګیدړې چې سپی ولید، په تېښته شوه. چرګ له ونې پرې ورغږ کړ: چېرته ځې؟ ودرېږه چې لمونځ وکړو که نه؟ ګیدړې په منډه کې ځواب ورکړ: صبر چې اودس مې مات شو. ګیدړه په پښتو فولکلور کې ځانګړی ځای لري. که څه هم د دې حیوان اواز بد ګڼل کېږي، خو ببره لکۍ، هوښیارتیا او د سفر په وخت کې څېره لیدل ښه ګڼل کېږي او مسافرو ته یو ډول خوښي وربښي.